که چینل مو نه وي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې جوړ او خوشحاله ولته یاست او د صحت جامې به مو وطن وي. زه یم ستاسې ورور ستاسو ملګری خالد احمد. نن ځل بیا د یو ښکلي ویډیو لپاره ستاسې حضور کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډېره اسانه او زبردست لاره ښیم چې څنګه کولی شو چې خپل د موبایل هاسپاټ ته یعنې چې موږ د بل چا سره خپل انټرنیټ شریک کوو د هغه ته پاسورډ ورکړو چې هغه بل څوک استعمال نه کړي، بل څوک استفاده ونه کړي. دا ډېره اسانه او زبردست طریقه ده. د هر څه نه مخکې که چا مونږ خپل وطن ګل وطن چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ چې خپل ویډیو کوین تاسو ته ټولو مخکې ورسېږي. او که چیرې ویډیو مو ښه شي لایک یې کړئ او ضرور ډېر شیر کړئ د دوستانو سره چې هغه هم ترېنه استفاده او ګټه واخلي. د دې لپاره تاسو خپل د موبایل سیټینګ ته راځئ. سیټینګ ته چې کله راغلئ دلته به تاسو ته یو اپشن راوړي. ګورئ دلته لیکلي دي چې موبایل هاسپاټ ان تایرنګ دا باندې به کلیک ووهئ. ګوره دلته لیکلي دي په دې کې تاسو کولی شئ ګوره دلته ته کله چې تاسې غواړئ چې هاسپاټ اعلان نه کړئ یعنې وای فای د لارې نه غواړئ چې خپل نیټورک د کمپیوټر سره کانیکټ کړي، نو د هغې دپاره به تاسو یو اس بي کنیکټ کړئ او په دغه ټیک مارک به هغه ایله شوی چې تاسې ګوره یو اس بي کنیکټ کړئ، نو دغه سره به په دغه علامه باندې به کلیک ووهئ نو دا به ورسره کنیکټ شي. بله دغه چې ده بیا دغه ځای ته به راسئ. که چیرې تاسو غواړئ چې یا ستاسو تلیفون یو اس بي ځای خراب یا د کمپیوټر خراب وي نو بیا راشئ. ګوره دلته چې مو کله هاسپاټ ګوره دا هاسپاټ نه دی، دا هاسپاټ چې کله تاسې آن کړئ ګوره سیم کارت نشته نو دا نه آنېږي. ګوره دلته چې راغلئ دلته به لیکلي ګوره په دغه درو خانو کې به لیکلي ګوره دا مور اپشن کې به لیکلي ګوره کانفیګر موبایل هاسپاټ په دغه باندې به کلیک ووهئ. په دغه باندې چې مو کله کلیک ووهئ دلته لیکلي دي ګوره نیټورک نیم یعنې دلته تاسو کولی شئ چې د خپل د وای فای نوم دلته وبدل کړئ. یعنې هر شی چې تاسو ورکوئ زه یعنې احمد ورکوم، زما د احمد هاید مای ډیوایس یعنې زما تلیفون دې پټ وي، یعنې باید زما هاسپاټ وای فای باید هېڅوک ونه ویني، نو په هاید باندې کلیک ووهئ. اوکې که چیرې تاسو غواړئ چې اوکې سی ووایئ په سی باندې کلیک ووهئ، یا نه غواړئ چې پاسورډ ورکړئ ګوره سکرټري ته لیکلې ده په دغه اوپن باندې به کلیک ووهئ. دلته لیکلي دي ګوره په اوپن باندې چې کله کلیک ووهئ دلته لیکلي WPA2PSK په دغه باندې به کلیک ووهئ. دلته چې کلیک ووهئ دلته ګوره لیکلي دي پاسورډ په دغه پاسورډ کې به تاسو یعنې پاسورډ هر پاسورډ چې تاسو خپل زړی هغه پاسورډ به دلته ورکړئ. کله چې پاسورډ ورکړو نو دلته لیکلي دي شو پاسورډ ګوره شو پاسورډ یعنې پاسورډ شو شي ګوره یعنې که تاسو غواړئ باوري نه یاست نو دلته پاسورډ خپل شو کړئ. او دلته لیکلي شو اډوانسډ اپشن یعنې دې کې بیا نور اپشنونه هم شته دي چې هغه هم موږ ته په کار نه راځي، خو زموږ کار د دغه موبایل سکرټري کوډ سره دی. موږ غواړو څنګه کولی شو کوډ ورکړو. نو دغه باندې چې کله پاسورډ کله تاسو ورکړئ په دغه سیو علامه باندې به کلیک ووهئ. ګوره سیو علامه باندې چې کله کلیک ووهه نو ستاسو ګوره احمد ګوره دا به تاسو راشئ دلته نو دلته لیکلي الاو ډیوایس ګوره هلته زموږ ویل چې څنګه کولی شو چې هاید یې کړو خپله وای فای نو دلته هایډېږي او دلته اډ نوشته دی اډ په دا اډ باندې یعنې دلته د ګوره ډیوایس نیم یعنې هغه نوم چې ته غواړې یوازې د خپل تلیفون سره دې ستا وای فای کنیکټ کړي نو ډیوایس نیم دې ورکړه یعنې ستا د تلیفون ماډل نوم دې ورکړه ماډل تلیفون دی هلته لیکلي MAC اډرس په دغه MAC اډرس په سیټینګ شته دی دغه به هم تاسو دلته ورکړئ. نو چې کله هم ورکوئ بیا په دغه اډ علامه باندې ګوره دا به داسې ورکړئ بیا به په دغه اډ علامه باندې کلیک ووهئ. ګوره دلته د اډ اپشن خلاص شو په دغه اډ اپشن باندې به کلیک ووهئ.
په دا اډ اپشن کې کله کړه دغه موبایل ستاسو سره بالا هغه شو ګوره په دې باندې په دې کې تاسو بیا هم ایډیټ کولی شئ ګوره دلته لیکلي ایډیټ اپشن هم شته په دې کې تاسو بیا هم ایډیټ کولی شئ نو دا ډېره ښکلې او اسان طریقه ده او ډېره خوندوره طریقه ده دې لارې تاسو کولی شئ چې خپل په هاسپورټ ته کوډ ورکړئ نو یو ځل بیا هم څنګه چا زموږ خپل وطن ګل وطن چینل نه سبسکرایب کړی همدغسې سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل نشان هم وایي تر څو داسې ښکلې ویډیوګانې تاسو د ټولو مخکې راورسېږي او که چینل مو سبسکرایب کړی حتما یې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووایي او یو ځل بیا هم درته وایم که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ او د نور دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ چې هغه هم ترېنه استفاده او ګټه واخلي او نور هم په الله تعالی سپارم